بعض خلق دا وای بعض د اسلام دشمنان او بعض هغه مسلمانان چې هغه دغه خلکو په پراپګاندا کې راشي دانستا یا غیر دانستا تور باندې د پوهه یا د ناپوهه د وجنا دا قسمه پراپګاندا هغه د خلینم اوزي چیرې د عالم کیریئر څه دی د عالم کیریئر څه دی نو د حضرت معروف کرخی رحمت الله علیه یو ډیر لوی ولی الله په بغداد کې تیر شوی دی بعد داغه دا واقعیا مختصر بیانوم په دغه خبره تقریر ختمو معروف کرخی رحمت الله علیه یو ورځ د خپل مرګرو سره د دریای دجله په غاړه روانو پیدل روان دی مزل کوي په کشته کې څه نوجوانان سواره دي مستیانې کوي چغې سورې وایي ګانې وایي هغه نوجوانان چې کله رانږدې شو د معروف کرخی صاحب رحمت الله علیه داسې بالکل مخامخ شو نو دغه ټایم کې څه نوجوانانو په معروف کرخی رحمت الله علیه باندې آواز وکړو خنده یې ورپورې وکړه معروف کرخی رحمت الله علیه سره خپل ملګري دي آیو مرګره ولا وی حضرت صاحب دغه کسانو ته خیره او کدي ستا عزتي وکړه حضرت معروف کرخی رحمت الله علیه لاسونو چت کړل دعا کوي اے الله دغه نوجوانانو ته د دنیا خوشاله ورکړي دي اے الله دغه نوجوانانو ته د آخرت خوشاله نصیب کړي دغه مرګره تنه تپوس کوي حضرت اغیستا بیزتی وکتا پوری خندا وکا تا ولد بد دعا په بدل کې دعا وکړه معروف کرخی رحمت الله علیه ولو فرمایل ما دی تدا سے دعا وکړه چې الله د دې ته آخرت خوشاله نصیب کې دی ته د دې آخرت خسته کې نو وی کله چې الله دی ته د دې آخرت خسته کوي نو دین با الله په حقیقت کې صحیح مسلمانان جوړي نو چې کله دا په حقیقت کې صحیح مسلمانان او مؤمنان شي نو وی بیا بدی د الله د اولیاء قدرم کوي بیا بدی د الله د اولیاء عزت نه نو مدارسو کې طلبه او ته الحمدلله عمدغه درس ورکول کیږي چې کله تاسو سره د بار معاشره خلق زیاته او کی تاسو بدل کې زیاته مکو که څوک تاسو پسې بد وای تاسو بد موي څوک استهزاء کی خنداو کی تاسو بدل کې دعا کوي څوک کنزل کی تاسو د پیغمبر اخلاق بخپلوي تاسو په بدل کې دعا کوي الحمدلله د مدرسې او د مدرسې والو کیریئر داده دا ښه کیریئر دی که بد کیریئر دی او کالج یونیورسيټي کې څه کیریئر دی کنیغ نیغ دلاو قتل ورس پسې به د بډې نه تمانچه روبا چې بلوډ به پیو د مازغه بیو التدا کیریئر دی نو اسلام دشمنان د مسلمان دا کیریئر نشي برداشت کولی هغه وی چې څنګه دا نور دی چې دغه مدرسې ختم شي نو دغه ټول مسلمانان به زمون غونډه کیږي حکومت د طرف نه د کالج او یونیورسيټو د پاره په بجټ کې پیسې مقرر وی کني مقرر وی کنا لیکن الحمدلله یو دا مدارس دي چې د حکومت د طرف نه په سرکاري بجټ کې دی د پاره یو روپے نه د مقرر یو روپے دا څنګه چلی دا مدرسې دیدی پسم ډېر ګرځي کنه یکه درس آتے ہیں او دا پیسې د کم راځي دا پیسې دا دغه خلق ورکړي چا یو اوړه وروړي چا 10 روپے ورکړي چا شل ورکړي دي چا زر ورکړي چا لک ورکړي چا 50 لک ورکړي دا مدرسې الحمدلله ستاسو د اخلاص په دغه تعاون باندې رواني د ټوله دنیا مدرسې الحمدلله هم ستاسو غونته خلکو د تعاون او د اخلاص په برکت الله رواني کړي نو دا تاسو د پاره هم د خوشاله خبره ده چې تاسو پیسې الله پاک په خپل کور کې لګي په خپل خاصانو بندگانو باندې الله تاسو پیسې لګي
او په دغه پیسو باندې الحمدلله عالم تیاری د الله جل شانه په ارادو کې نه مخکې فرق راغلی نه اوس راځي نه به آینده انشاءالله راځي د دغه اسلام دشمنانو چې کوم عزایم او ارادي دي دا الله مخکې په خاورو کې ملاوي کړي وي انشاءالله اوس به ملاوي او تر قیامت پورې چې دې څومره عزایم او پراپګنډې کوي الله جل شانه به په خپل طاقت سره په خورو سره خوري کوي الله جل شانه دغه مدارس او حفاظت وکي الله د علماء حفاظت وکي د تبلیغي جماعت د مراکز د الله حفاظت وکي الله د خانقاګانو حفاظت وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين